الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن. قرآن چې کم څه راوړي دي انسانیت ته هغه داسې مسلې دي چې ځوان سپین ږیری ساده چالاکه ښځه سپین سرې ځوان ټول د قرآن په مطلب پوهېږي. دا دی نه داسې که چا مکتب ویلی و زده کېږي که نه وویلی نه زده کېږي، که چا سبق ویلی و زده کېږي که نه وویلی دا هر چا زده کېږي. سیده ساده خبر ده قل هو الله احد ووایه علی یو ته، خو لیکن موږ ځانونه نه دي پوه کړي. موږ عجب واقعات په دې مسلمانانو کې پیښیږي، سخت افسوس. یو دوه درې ملایان نور و یوه ملا کیسه وکړه. سړی د پیژندی ما نه د پیژندلی وای په دا بازار کې دوکان کوي پلانی قاري صاحب یې بولي زه یې پیژنم نه. ول زه خپله له دې سړي سره ناست قاري صاحب هم ته دوکاندار هم ته په بازار کې بازاري خلک خو نو طبعا چالاک هم وي. ول ده ویل ول د امام صاحب د نبي علیه السلام په مابین کې څنګه فرق ده؟ ول مال فرق خو نو ډېر د نبي علیه السلام پیغمبر و امام صاحب په خپل وخت کې یو ملا و، په خپل وخت کې په ملایانو کې ښه ملا و، دغه نه فرق یې شته. ول کم یو له مخه و. دا ګوره پرون د دغه مولوي صاحب له خولې به زه په آخرت کې ستی د ټولو په حضور کې شهیدي وایم. ول کم یو له مخه و. مال نبي علیه السلام له مخه و. ول کانه نبي علیه السلام به هم پر دغه طریقه و لکه یعنې د امام صاحب په مذهب و. مال زوی مړې ته اوس څه وایه د نبي علیه السلام په وخت کې نه امام صاحب و نه مذهب. ګوره اوس هم ناپوهي ده، دا ناپوهي اوس هم روانه. موږ وایو ولې کرونا راغله؟ کرونا اوس هم وځنډېده، وختي لا باید راغلې وه. او کرونا داسې ناجوړي دا سړی وایي پلاني پلانی تر ویل په ځغلول ستړی کوي. اوس موږ یې په ځغلولو څومره ستړي کړو. نارې دي دربی ده بازارونه بند دي نفس هم وختئ چې اوس داسې کرونا راغلې وایي موږ یې مړ کړي وایي. تر دغه ژوند خو نو زیاتې مرګ شو. دا ولې مسله ته سوه دا کرونا؟ دا زما او ستا حال ده. ول کانه نو دا نبي علیه السلام خو به هم پر دغه طریقه و لکه امام صاحب، یعنې د امام صاحب په مذهب و. ګوره چې یو سړی د پیغمبر و د یو دغه سړي فرق نه سره پېژني. هلته کلمه وایه لا اله الا الله محمد رسول الله، په دې ټکي تر اوسه هم نه پوهېږي چې محمد رسول الله نو څه معنی. سخت ضرورت ده. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا